ملي نیوز درنو لیدونکو پر همدې موضوع تم کېږو بحث پرې کوو. د بحث لپاره مو د اقتصادي چارو شنونکي عبدالله پوهان ته بلنه ورکړې چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې حضور لري. پوهان صاحب سلامونه نیکې هیلې ستړی مشه په خیر راغلی. مننه، سلامات اوسئ. زدران صاحب سلامونه نیکې هیلې او احترامات تاسو ته وړاندې کوم او د ملي نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. پوهان صاحب، پاکستان د روان مالي کال په تیرو 5 میاشتو کې په سوداګریزه برخه کې 6 میلیارده ډالر زیان ګاللی دی. ستاسو په نظر که دا وضعیت همداسې دوام کوي د پاکستان راتلونکی به څه وي؟ ډیره ښه پوښتنه محترم زدران صاحب. تقریبا له 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان او پاکستان اقتصادي روابط له منځه تللي دي، ټولې لارې بندې دي. وګورو جغرافیې ته افغانستان یو محاط په خشکه هیواد ده او پاکستان بحر سره وصل هیواد ده. دلته یو اړتیا پیدا کیږي چې دواړه یو بل سره همکاري وکړي، مګر په دې وروستیو کې چې کومې ستونزې رامنځته سوي دي، د پاکستان هغه کوم تجارت چې د افغانستان له لارې منځني اسیا ته کېدو، همدارنګه د افغانستان تجارت چې د پاکستان له لارې هم پاکستان ته او د پاکستان له لارې هندوستان او نورو بهرنیو هیوادو ته ترسره کېدو، هغه ټول له بینه تللی ده. اوس که چېرته وګورو پاکستان چې کوم وضعیت لري، کوم مارکیټونه چې لري، د هغې څخه یو افغانستان او منځني اسیا هیوادونو مارکیټ ده. که چېرته دا پروسه همداسې دوام ولري، لارې بندې، نو پاکستان ته ډېر زیان رسېږي. لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویلې چې دوی 6 میلیارډه ډالر تاوان کړی، 40 یا 9 سلنه د دوی هغه کسر سره مواجه سوي دي او 9 ګاونډي هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري، په هغې کې هم کموالی راغلی دی چې له هغې څخه یو افغانستان ده او منځني اسیا هیوادونه دي چې دوی ورته صادرات کېږي د افغانستان له لارې، چې اوس هغه هم بند شوی ده. بله، زما پوښتنه دغه وه که چېرته دغه وضعیت همدغسې دوام کوي څه به کېږي؟ که چېرته وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې د 2 میاشتې دوام وکړو، دوی ته 6 میلیارډه ډالر تاوان ورسېدو، نو دا تاوان نور هم زیاتېږي، د هغوی فابریکو ته زیان رسېږي، د هغوی ولس ته زیان رسېږي، صادرات یې کمیږي، واردات یې په خپل وخت باندې نه رارسېږي، بیې یې ورسره لوړېږي. همدارنګه نور اغېزې هم لري چې هغې کولی سو سیاسي اغېز د دوی هغوی سیاسي موقف ته تاوان رسوي. هغه بندرونه مهم بندر چې یو له هغو څخه د کراچۍ بندر ده چې خپل اعتبار خپل ارزښت له لاسه ورکوي. بله پوهان صاحب، ستاسو په اند د پاکستان د سوداګرۍ د 9 سلنه کسر تر شا اصلي لاملونه څه دي، څه کیدای شي؟ اصلي لامل چې دا سیاسي او نظامي لامل ده، ځکه پاکستان کې چې کوم ولس ژوند کوي، د هغوی هغه سیاسي ګوندونه چې دي هغوی غواړي چې افغانستان سره ښه روابط ولري. هغه کوم مزیت چې د تجارت کې ده، دواړه ترېنه ګټه پورته کوي. کوم څه چې موږ لرو پاکستان ته یې ولېږو، څه چې پاکستان لري موږ ترېنه ګټه واخلو. مګر د پردې تر شا ځینې کړۍ شته چې د افغانستان اسلامي امارت قدرمن ویان صاحب هم دا موضوع په ډاګه کړې ده چې داسې یو کړۍ شتون لري چې نه غواړي پاکستان ولس هم خوندي سي او همیشه نورو ته هم زیانونه رسوي. بله، آیا له ګاونډیو په ځانګړې توګه له افغانستان سره په سوداګریزه برخه کې د پاکستان سیاسي چلند د دې سوداګریز زیان سبب شوی او که کوم بل لامل هم د دې تر شا شته دی؟ تر ټولو اصلي لامل نظامي او همدا سیاسي لامل ده، ځکه د پاکستان هیواد په تیرو 45 کلو کې په افغانستان باندې مختلف فشارونه اچول، دلته یې ډلې ټپلې جوړولې. په دې اوس وخت کې دوی فشار په تیر وخت کې هم دا لارې بندېدلې، له هغې نه وروسته دوی په مهاجرینو باندې فشار واچوي چې مهاجرین وباسي، په افغانستان باندې فشار راسي. تر ټولو وروستی ګزینه یا وروستی الټرنیټیف یې هم دغه لارې بندولو چې لارې بندې سوې. که څه هم افغانستان ته زیان ورسېدو، مګر په هغه کچه زیان ونه رسېدو څومره چې پاکستان ته زیان اوښتی ده، نو دې نه وروسته دوی بل د فشار اله نه لري. بله پوهان صاحب، له 6 میلیارډه ډېر کسر چې په ریپورټ کې هم یادونه شوې، ډان ورځپاڼه هم دغه موضوع رااخیستې وه، دغه کسر د پاکستان پر کورني اقتصاد هم اغېز کولی شي؟ دا ډېر اغېز کوي. زه به یې د یو بیلګې په شکل باندې تاسو ته بیان کړم. اوس پاکستان کې د کچالو سیزن راغلی ده. پخوا به چې کوم کچالو هلته کرل کېدل، د یو جریب ځمکې څخه دوی 1,00,000 افغانۍ مصرف یې کوو، 50,000 نور لګښتونه پرې راتلل. دې نه به دوی 2 لکه یا 3 لکه
البته پاکستاني کلدار عاید درلودل، مګر اوس ما یو راپور ولیدو چې هغوی یو کس سره مرکه کوي چې د دې 1.5 لک کلدار یې پې مصرف راغلی، مګر دوی په 50,000 افغانۍ هغه کچالو خرڅوي، یعنې نیم په نیم دوی ته تاوان ده. پخوا یو کچالو یو بوجۍ کچالو چې و تقریبا 3,000 کلدارې و، اوس 1,500-1,400 کلدارې خرڅېږي، یعنې نیم په نیم دوی ته زیان اوښتی ده. دغه موارد یې څنګه چې زمونږ دهقانانو سره به کېدل، یو دهقان ته به مثلا انګور انار په یوه بیه باندې غورځېدل، مګر کله به چې لارې بندې سوې زیان به یې زمونږ دهقانو ته راتلل. اوس دا موضوع برعکس شوې ده، اخواته دا زیان اوښتی ده. بله، که پاکستان له ګاونډیانو سره خپله پالیسي تغییر نه کړي، بدله یې نه کړي، ستاسو په نظر راتلونکی سوداګریز وضعیت یې څه کېدلی شي، څنګه یې تعریفولی شي د پاکستان؟ که چېرته موږ وګورو د پاکستان تاریخ ته، د دوی پالیسي ته، یو ګاونډي سره هم دوی ښه روابط نه لري. هندوستان ته که وګورو، ایران ته وګورو، همداسې افغانستان ته وګورو، اړیکې ورسره ښې نه دي. چین سره هم دوی دوه مخه لوبه کوي، ورسره ځینې پروژې هلته چین عملي کوي، مګر بل هېواد څخه دوی پیسې اخلي، هغه نه پرېږدي د چین پروژه دلته عملي سي، مختلف لارې مخته وړي. په ټوله کې پاکستان کې داسې کړۍ یا داسې څه شتون لري چې هغوی نه غواړي دا روابط په راتلونکي کې ښه سي. بله، ستاسو په نظر پاکستان ولې هر وخت خپله سوداګري د سیاست قرباني کوي؟ علتونه یې څه دي، څه کیدای شي؟ مخکې مې هم زدران صاحب دا موضوع یادونه وکړه چې د پردې تر شا چې کومه کړۍ ده، هغه څو مشخص اشخاص چې دي د خپل قدرت، د خپل زور لپاره، د غرب پروژو لپاره دا موضوعات هغوی جاري ساتي. بله، دا چې د پاکستان لاره تړل شوې دي، تقریبا مخکې تاسو یادونه وکړه، ټولو ته معلومه ده چې 2 میاشتې کېږي دغه لاره تړل شوې دي په مکمل ډول باندې، هم د تګ راتګ او هم د سوداګرۍ په وړاندې باندې تړل شوې دي. د اسلامي امارات اخیستل شوي ګامونه د افغانستان لپاره په سوداګریزه برخه کې څنګه ارزیابي کوئ ستاسو په نظر؟ د افغانستان اسلامي امارات هغه کار وکړو چې په تېرو 40 کلونو کې نه و سوی، ځکه زمونږ لاره بنده سوه. پخوا به ډېر فشارونه راوتل، مارکیټ کې به ډېره ګډوډي رامنځته کېدله، مګر د دې مقابل کې چې بدیل لارې دي، یو څخه چابهار بندر ده، منځنۍ اسیا هېوادونو هغه لارې دي، او بل دریم الټرنیټیو چې د هغه د واخان کوریډور ده، که څه هم کار پرې روان ده، مګر تر اوسه عملي بڼه نه ده پیدا کړې. او اوس لپاره چې دوی کوم موقف د هغه د تضمین غوښتنه ده چې دا د افغانستان اسلامي امارات یو ښه پالیسي ده، د افغانستان راتلونکي ثبات لپاره یو تضمین کېدی شي. بله، په دغه لاره کې د اسلامي امارات لپاره ستاسو په اند څه پکار دی چې لا ګوټلې ګامونه واخلئ تر څو دغه لاره لا غښتلې او هغه مسیر ته چې موږ غواړو په اسانۍ سره ورسېږو؟ په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت ته پکار دی چې دوامداره باثباته لاره رامنځته سي. که څه هم پاکستان زموږ لپاره یو نږدې هیواد ده، ترانسپورټي مصارف لږ دي، زموږ او د دوی مارکیټ چې دی تطابق ډېر لري سره، یعنې پروسس ته موږ اړتیا نه لرو هغه مواد هلته ولیږو، مګر څه چې موږ ته مهمه دی هغه اوږدمهاله ثبات موږ ته مهمه ده. نو د چابهار په بندر باندې کار وسي، د منځنۍ اسیا هیوادونو نور هم پې کار وسي، مثلا د روسیې قزاقستان مارکیټ ته موږ لاره پیدا کړو، او تر ټولو چې مهمه ده د واخان لاره ده. که څه هم د دې هغه مطالعات تکمیل سوي دي او 100 جغل اندازې کار هم مخته تللی ده، مګر ریل پټلۍ د سړک هغه موارد پاتې دي. نو لکه څنګه چې په قوشتپې باندې تیز کار روان ده، همداسې په واخان باندې هم باید تیز کار وکړي. که څه هم وسایل اوس امارت سره کم دي، مګر مسایل زیات دي. مګر تمیل په بخش کې هم دننه ظرفیت شته، هم د جاین وینچر په شکل باندې له بهرنیو سره قراردادونه وکړي، او که چېرته اړتیا پیدا سو حتی چین هیواد سره د داسې قرارداد وکړي لکه نورو هیوادو کې چې دوی پروژې عملي کړي دي، چې پروژه 3 کلو 4 کلو کې دوی عملي کړي، وروسته چې هغه کوم عواید یا ټکس پرې راځي هغه خپل مصارف ترې نه بیرته پوره کړي، او عواید چې راځي د فیصدي په اساس باندې د افغانستان حکومت سره تقسیم کړي. د اقتصادي چارو شنونکی عبدالله پوهان صاحب ډېره زیاته مننه، کور مو آباد چې راغلی په دې موضوع را سره وغږېدل. مننه، زه درم صاحب، تاسو سلامت اوسئ.